په دې آیات کې او په دې حدیث کې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د الله د پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم النبوت بیان کړی دی. مونږ مسلمانان د انبیاو د رسالت او د نبوت قائل خلک یو. زمونږ رائے دا ده او د اسلام په بنیادی اصول کې او عقاید کې یو عقیده دا هم ده چې تبه په نبیانو باندې او پر رسولانو باندې ایمان ساتي چې الله تعالی په نبیانو کې او پر رسولانو کې اول ابتدا په حضرت آدم علیه السلام باندې او بیا د هغې نه وروستو بتدریج نور انبیا تر دې حده پورې چې اخیری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا پیغمبران دو قسم راغلي دي. یو هغه پیغمبر وي چې نس پکې وي. نس مونږ دې ته وي چې تصریح په دې باندې شوی وي چې دا پیغمبر دی او د دې علامه او اماره به دا وي چې د قرآن په آیاتونو کې د دې ذکر راشي. د قرآن په آیاتونو کې چې د کومو پیغمبرانو ذکر راغلی دی نو بعضې عالمان وایي چې دا 25 دي، بعضې عالمان وایي 26 دي او بعضې عالمان وایي 27 دي. دا 26 او 27 دا ولې اختلاف پکې نه راځي؟ یو دوه کسان دا چې راغلي دي چې د هغې ذکر کې اختلاف راغلی دی چې آیا دا پیغمبران دي او که پیغمبران نه دي. یو د لقمان علیه السلام متعلق لږ اختلاف دی چې لقمان علیه السلام پیغمبر دی او که لقمان علیه السلام پیغمبر نه دی علیه الرضوان. دویم نمبر د خضر علیه السلام یا د خضر علیه السلام متعلق اختلاف دی د علماء. همدغه وجه را چې زمونږ د اعتقادات او د عقیدو یو ډېره مشهوره قصیده ده، مونږ یې درسن ویو بدء الامالي ورته ویو. او په قصیده د بدء الامالي کې تشریح کړی ده چې د یو پیغمبر نم سړي انکار وکړو نو دا به کافر کیږي، مګر که د لقمان علیه السلام نه یا علیه الرضوان نه او د خضر او د خضر علیه السلام یا د علیه الرضوان نه انکار وشو نو دا سړی به کافر کیږي نه، خو دا سړی به بدعتي کیږي. ځکه دا یقیني پیغمبر د پیغمبر نه چې انکار وکړي نو سړی کافر کیږي. که یو مسلمان وي چې د ټول پیغمبران منم خو موسی علیه السلام نه من چې پیغمبر دی دا کافر. که یو سړی وي چې د ټول پیغمبران منم خو عیسی علیه السلام نه منم دا کافر دی. که یو سړی وي چې د ټول پیغمبران منم آدم علیه السلام نه منم نوح علیه السلام، یعنی د کوم انبیاء ذکر چې الله تعالی قرآن کې صراحتاً کړی دی او د دې نه انکار وکړي نو سړی مسلمان نشي پاتې کېدی، دا به کافر راغلی. او که چېرته د داسې نبي او پیغمبر ذکر یې وکړو چې هغې کې اختلاف راغلی دی لکه ما تاسو ته وي لقمان علیه السلام یا خضر علیه السلام خضر علیه السلام، یا د داسې نبي نه انکار وکړو چې هغه په قرآن کې نه دی ذکر شوی خو د بني اسرائیلیانو په زوړ تاریخ کې نه ذکر شوی دی چې پیغمبر دی. لکه داسې انبیا دي ما تاسو ته نومونه اخیستي دي، تاسو یې پیژنئ هم نه. اشعیا علیه السلام منت اغسطی دی، ارمیا علیه السلام منت اغسطی دی، باروک و تویل کیږي یو مشهور پیغمبر دی هغه منت ویلی دی. آخ نون یا آخ نوح یو پیغمبر دی ډیر زیات دی. تاریخ چو ګوري عقل به حیران شي، داسې عجایب و غرایب نومونه دي. ځکه البدایي و نهایي نقل کړی دي چې په یو وخت کې به په بني اسرائیلو کې 2000 پیغمبران یا 2000 نو دا به څوک یاد کړي؟ تاسو له د 2 ملیانو نمونه نه درځي، د 2 پیغمبرانو نمونه باندې یقین وکړو د درځي، د خپل کلی د غټو ملیانو نوم دل نه درځي. دا ګنډيري استاد دی، دا پلان کې دي نوم چاله نه ورځي، دا شوډاګو استاد نوم چاله نه ورځي، دا ګنډيري استاد نوم چاله نه ورځي. نن تاسو له خپل علاقې د ملیانو نوم نه درځي نو تاسو له با د 3,000 کالو د زړو پیغمبرانو نمونه سره شي نه راځي. د یو ګاونډي والا یو عجیبه خبره کړې وه چې ما هغې پسې 2 ورځې خندلي. ماسل خان حاجي دلته ناست و د دوی اشنا ما ورته ماسل خان حاجي الله پېژنې دا کیړلی وایي زه خپل کلي ماشومان نه پېژنم ته ما ته وایې چې الله پېژنې.
یعنی ځان عاجز پرست که چې زه خو بوډا سړی یم د خپل کلي ماشومان نه پېژنم ته ما ته دونه لوی عظیم الشان هستي یاده چې هغه الله دی څوک پېژني نو تاسو د خپل کلي مولیان نه پېژنئ نو د انبیو بن اسرائیلو قدیم انبیا به څوک پېژنئ نو چې نه پېژنئ نو که چېرته چا د هغې نه انکار وکړو نو دا به کفر نه راځي خو که د متیقن خاص پیغمبر نه انکار وکړو چې هغه په قرآن کې ذکر شوی دی نو دا به بیا سړی کافر کېږي اگر که د یو نه دی انکار اگر که یو ترې کنځل وکړو نعوذ بالله من زمونږ دین داسې دین دی مونږ دا نه وایو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به بد کلمات نه استعمالوي کوه چې حضرت موسی علیه السلام ته څه وی کوه چې حضرت عیسی علیه السلام ته څه وی کوه نه جي نه یو پیغمبر متیقن پیغمبر ته کړي چې ته خراب الفاظ استعمال کړه ګنده الفاظ د استعمال کړو نو یو به قتلیږي او دویم نمبر دا چې مرتد دی او داسې مرتد دی چې عند الله به د توبه قبلیږي محققه رائده راغلې ده عند الناس به د توبه هم نه قبلیږي عند الناس عند الله دې ته ویل کېږي چې الله به د توبه قبول کړي حکومت پر بیا موجودي حدن څه حدن اگر چې زموږ متقدمین احناف رائده ده چې هم عند الله قبلیږي هم عند الناس قبلیږي او په دې باندې فتوا نن سبا زموږ دا چې عند الله به قبلیږي خو عند الناس به نه قبلیږي اگر چې شوافیو رائے دا او دا زموږ د احناف د ډېرو رائے ده صاحب البزازي رائے راغلی د درر غرر رائے د مولا خسرو د علامه او د محقق ابن الحمام رائے راغلی او د ډېر لوی اکابرین رائے دا غلي دا چې نه عند الله قبلیږي او نه عند الناس قبلیږي ګوره دا شاو مسلک ته شوافیو دی او دا مسلک ته حنابلو دی یو روایت ته امام مالک لري چې نه عند الناس قبلیږي او نه عند الله قبلیږي خو زمونږ رائے دا چې عند الله به قبلیږي خو عند الناس به نه قبلیږي نو د دې وجه نه چې هر یو پیغمبر دی نو دا زمونږ د سر تاج راغلی بیا په پیغمبرانو کې د ټولو نه اعلی بهترین پیغمبر چې د هغه پیغمبري د ذات توجه نه راغلی ده او په هغه باندې الله تعالی پیغمبران ختم کړي دي هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موسی علیہ السلام پیغمبر دی خو خاتم الپیغمبر خاتم النبیین نه دی خاتم الرسل نه دی د پیغمبرانو ختموالی په الله نه دی کړی عیسی علیہ السلام دا نور انبیا پیغمبران دي خو په دې پیغمبرانو باندې د ختم الرسالت او د ختم النبوت مهر نه دی لګېدلی د ختم الرسالت او د ختم النبوت مهر الله تعالی صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولی د حضور صلی الله علیه وسلم نفس پیغمبر ناراضی نه براشي بلکې امام ابو حنیفه رحم الله نه نقل کړی دی او دا اصل کې اکفار الملحدین کې حضرت شاه صاحب نقل کړی دی کشمیری صاحب که چرته یو سړي د پیغمبرۍ دعوا وکړو تا ورته وي چې معجزه وښایه که نه نرشه یعنی جرکاو دی ملامته کاو دی او بیا دې مته دوی چې معجزه وښایه نو اکفار الملحدین کې راغلی دی چې خو کافر دی دا چاته ورته وي چې معجزه وښایه دا هم کافر شو وی ولې وی ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت کې د دغه وخت نه شک پیدا شو یو واقعه مې یاده شوه ډېره ښکلې واقعه یو ډاکټر و ښځه قادیانه وه دا قادیانان نه دي دا ورته کله ناکله داسې ښایسته ښځه ښیي راښیي دا چل شیعګانو کې دی شیعګانو کې چې کله عمرې له لاړ شي او شا به عمرې له د دې لپاره لاړ شي نو شیعګانو کې چې کله عمرې له لاړ شي نو دې شیعګانو ځان سره جینکې روستي او هغه داسې جینکې وي جي صاحب چې دې ولیدو نو دماغ به دې خراب شي دا سنیانه له کالې چې وي هغوی وی وروره شیعت او سنیت پکې څه وایي خو چې بس دا بلبله مې دې خواله راشي دې قادیانانو ښایسته ښایسته جینکې پیدا کړي وي زموږ د دې هلکانو او زموږ د دې ځوانانو د ګمراهۍ او د ضلالت لپاره فقط رشتې ورکوي داسې تکړه سړي ګوري هوښیار سړي ګوري په معاشره کې تکړه سړي ګوري او جینۍ ورپسې لګوي یارانه دوستانه ورسره جوړوي او هغه سړي سره بیا واده کوي او بیا سړي قادیاني کېږي یو انجینیر یا یو ډاکټر انجینیر او ډاکټر هغه ډاکټر او انجینیر به داسې دلیلونو باندې سره کېناسته زموږ د ملیانو سره زموږ ملیانو به برابر کړه زموږ د ملیانو به چې کله خبرې اترې ورسره وکړه نو یو ځل لاړه د قادیانانو ملا له لاړه
د قادیانانو مولا له چې کله لاړ د قادیانانو مولا ورته استخاره وکړه چې استخاره وکړه د خدای قدرت دا ویلې چې قادیانی په یو تخت باندې ناست او سره لما سره بیعت سار چې را پاسې ده سړی قادیانی شو چې قادیانی شو مليان چې بوله بیا راتن نو د امي سړي خو بس الله دې بیا په امان کې وشاته د دو خوب خو بیا خوب نه وي دا خو سم د سم د جبرائیل علیه السلام وحی وی ګوري د امي سړي خوب مليان به سره کې ناستل د به ما په خپل استخاره کړ دا ما لیدل د قادیانی مولانا یوسف لودیانوی صاحب زمونږه د دیوبندیه کابرینو مشرانو کې عالم دی هغه چرته علاقه ته لاړ هغه علاقه ته چې کله لاړ نو دا قادیانی او دا ډاکټر دا راغی د سره کې ناست نو ته پوښتنه ته شروع کړو چې ما په خپل باندې په خوب کې لیدل دی تا چې په خپل باندې خوب کې لیدې نو دغه وخت کې تک کافر وي ځکه دی لیدل دی دغه وخت کې تا کافر وي کفر دی اختیار کړی وي څنګه کافر زه خو د اسلام په حالت کې مو استخاره مې کړې ده قادیانی راته ښودلی شوی چې پیغمبر دی ته سوچ وکړه چې تا استخاره کوله نه کونه کې دې چینجي وکړه استخاره ما ته رسو کوی چې استخاره د امصاب ولا پریشا طرف نه وردن کم چې استخاره په ختم النبوت باندې استخاره تاسو سوچ تا چې کله استخاره وکړه د دې لپاره چې قادیانی خو دې که نه دی دا یاد ساتئ تاسو په پیګه څنګه مسله چې تا په کوم وخت کې دا استخاره وکړه چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ختم النبوت ترې بلکې قادیانی په ختم النبوت کې شریک راغلی دی نو دا هغه وخت نه ته کافر وګرځې نو چې دا هغه وخت نه ته کافر وګرځې نو تا ته الله تعالی د کفر لاره وکړه او د اسلام لاره باندې الله تعالی باندې نو علما وایي چې څوک دا دعوه وکړي چې زه پیغمبر یم او چا ورته دا وایي چې شابه دلیل دی وایه او معجزه دی وایه د اکفار الملحدین کې لیکلي دي چې دا سړی هم سره کافر شو زموږ په دې علاقو کې دو فتنې بلکې درې فتنې دا د انګریز پیداوار درې فتنې دا په هندوستان کې متحده هندوستان او بری صغیر کې د انګریز پیداوار درې فتنې یاد سات یو دا غیر مقلدین نه دي دې ته به زموږ هغه شیخ رحیم الله وکټوري نقل حدیث وي دا د ملکه وکټوریا پیداوار تاسو ته پته ده د ملکه وکټوریا پیداوار څنګه په دې خبره مې پیکړی یې چاته پیکړی مې نه مې ته ها اوس په وې منو الله را پیخه کړی دا داسې چلو چې د دوی یو مشر شیخ نذیر حسین نو چې کله دوی تقلید پرې خود نو شیخ نذیر حسین دهلوی بدان سره په اوله کې محمدیان لیکل سم محمدیان مونږ محمدیان مونږ حنفیان نیو شافعیان نیو لکه مونږ شو محمدیان زمونږ د علاقې دا د تاج برتانیا یعنی د انګلند د برټش غټ حکومت لاندې راغلی وي او د خدای قدرت او جارج پنجم متویل کېږي هغه مړ شو او د هغې نه پس ملکه وکټوریا باچه شو دا د انګلند د ټولو نه طویل العمر باچه دا 60 ساله ملکتوب دی کړی دی هغه چې کله باچه شو نو هغه هندوستان ته را روانه وه ځکه دا خو د هغوی ریاست یو صوبې وه نو چې هندوستان ته را روانه وه نو په دې علاقو کې ما په خیال باندې 1500 ریاستونو کله چې انګریزان په دې وطن باندې نو په دې علاقو کې څو ریاستونو 500 دا سوار ریاست دی او دا دیر ریاست دی او دا چترال ریاست دی او دا بهاولپور ریاست دی پنجاب کې ریاستونو نو اخوا ډېر زیات دا قنوج دی او دا بوپال دی او دا اود دی او دا لکھنو د مرسم ډېر زیات راغلي دا نظام دکن دی او دا پلان دی دا پلان 500 مهاراجاګانو مسلمانانو ته به نوابان وي او هندوانو ته به راجا او مهاراجا وي دوی رو لګېدل دلی نه اعلان وشو چې ملکه وکټوریا را روان ده مهاراجاګان دي نوم راکړي د ریاست نوم دي راکړي او د هندوستان تنظیمونه دي نوم راکړي او د هغې سره مشر دی راکړي چې مونږ هغوی ته دا نوم لاټ کړو چې دا ستاسو نوم شو او ملکه پې دسخط وکړي چې دا ستاسو نوم شو زما په خبره پوهېږې نو دې غیر المقلدینو په هغه وخت کې د محمدیانو د نوم په ځای باندې خپل نوم ملکه
درخواست کې ورکړي چې موږ اهل حدیث یو او هغه په دستخط وکړي چې او دا په نوم د اهل حدیث سره به دربار ته راځي نو هغه شیخ صاحب به ځکه وي چې وکټورین اهل حدیث او پیج وی کنه خو اوس هم نه پیژنه الله نو یو بریلیان خفه کېږي ما ګوره پکېږي ستاسو نه خفه کېږي او یو دا طایفه د احمد رضا خان بریلوي په شکل کې دا د هندوستان دا د انګریزانو پیداوار یو کتاب یې لیکلی چې لکه ګورې هندوستان کې جهاد حرام دی اعلام الاعلام یا اعلام الاعلام بان الهندوستان دار الاسلام بان الهندوستان دار الاسلام چې هندوستان دار الاسلام دی هغه د مخامخ فتاوا رضویه د هغې کنه پروت راغلی دریم نمبر یو ډله پیدا کړه خو دا ډېره خراب او ګنده ډله وه دا دوه خو زه مسلمانان دي داسې څه درې څلور ګزه کم دا یو چې دا ډېره کافره ډله وه دې جهاد هم حرام کو دې رزیل ځان ته اول پیغمبر ووي اول یې ځان ته مسیح ووي بیا د هغې نه پس علما پې دوکه کېدل که علما پې دوکه کېدل د ډېر وخته پورې علما په ده باندې د کفر فتوا نه وه ورکړې د لودیانې علما د کفر فتوا په قادیاني باندې نه وه ورکړې اوس هم هغه زړې فتوې ښیي دې نه رجوع شوې نه ګورې دا د هغه وخت فتوې دي چې ده به وي زه بزرګ یم مسیح یم مهدي یم وی مهدي اوس څه کوې مونږ سره څه جنګ کوو مسلمان ښیي ده شو چې یو څو کاله تېرېدل نو بیا اعلان وکړه چې زه پیغمبر یم چې څنګه اعلان وکړه چې زه پیغمبر یم به د دیوبند او د لودیانوي د علماو له طرف نه اول په هندوستان کې فتوا په ده باندې ولګېده چې دا سړی کافر راغلی دی اول د دیوبند علماو فتوا ولګوله بیا مناظرې شروع شوې مناظرې چې شروع شوې په هغه وخت کې دا قادیان په پنجاب کې راغی قادیان په پنجاب کې دي قادیانانو ته قادیانیان ځکه وایي چې قادیان په پنجاب کې علاقه ده او دا په مشرقي پنجاب کې پاتې شو چې هغه د سیکانو په ملکیت کې پاتې شو نو دوی ټول د هغه ځای نه راوتښتېدل نو دلته جهلم سره خواته شنابنګر ورته ویل کېږي یو ځای جوړ کړو نو نوم یې وله کېښود رابوه نوم یې وله څه کېښود رابوه او مرزا ناصر او مرزا مسرور او د میخ یار سنډاوي یو سقا مردار غونته شو حکیم نورالدین ورته وایي یاره که مخ ته ولیده که نه زه به یم ډوډۍ به ورسره ونخورې ګورې ښه دا حسن هم د الله د طرفه یو نعمت دی ګورې چې ښځه دې بدرنګ وي خدای په کو ډوډۍ او چې تم بدرنګ نو ښځې ته هم زړه ته سلام وي ګورې زه چې کله ناکله داسې سړي وینم چې ډېر بدرنګ وي ماسټر صاحب که نه یو ډېر بدرنګ سړي ښځې یو سړی ډېرې بدرنګې ښځې سره ناست نو ښځې ډېره بدرنګه وله سړی ښایسته و نو ښځې ته وی دواړه جنتیان دي وی څنګه جنتیان یو خاونده وی زه چې تا ته ګورم نو زه صبر کوم او ته چې ما ته ګورې نو ته شکر کوې ځکه خو زه خو ښایسته یم او صابرین او شاکرین دواړه جنتیان راغلي دي نو ما ته دواړه جنتیان دي بیا کله په بلا پېښ شوې که نه په بلا چې واوړې که نه نو نه به کولی شو نه به پرېښودی شي ګورې نو د دې حکیم نورالدین شکل که چېرته تاسو سرچ کو دې ټیک ټاکرانو ته ویم د یوټیوبرانو ته ویم که شکل هم د حکیم نورالدین ولیده او د تورې غوا شان شکل یې نو راغلی نو ماله راشه چې مفتي صاحب ته وګوره هلکه اجازه حکیم نورالدین ورکړه که چېرته یوټیوب د سنۍ چوسې دوی ته وښیم دا مخکروخ مخ یې ورته وښیم حکیم نورالدین یو ګنده شکل والا سړی و چې هغه سره ملګری شوی دا ټول راوتښتېدل دلته هندوستان نه راوتښتېدل او د خدای قدرت دا چې د پاکستان غټې د ادارو مشران دا په هغه زمانه کې قادیانان زمونږ اول وزیر خارجه صاحبزاده سر ظفرالله او که څه شو سر ظفرالله به یې ورته وایي دا طلاقي دا قادیاني زما در روان دی یو وزیر خارجه او زما صاحبزاده یعقوب به ورته دا ما یاد شي دا د ضیا په زمانه کې صاحبزاده یعقوب به ورته وایي دا قادیاني ثوابې ته لاړ شه په ثوابې کې زما په خیال په زیده کې جوړ صاحبزادګان دي عبدالقیوم خان دا زامن نه دي زما په خیال دا چې زما په خیال داسې څه ګډوډان شوي دي داسې څه واقعات زورم ډېر ویل وي مړه ته اوس وګوره دا حکیم نورالدین دی که ته به یې لاره وباسې دا حکیم دې مخ ته یې ته وګوره دا اوس مخ ته سړو راغلی دی تاسو وګورئ زه دروغ نه وایم
زه خود تحقیقي خبره کوم، زه خو سرچینګ کوم په خبره د مخ ته. نو ته څو ګوره چې دا د پیر یو تی مرید دی، نو ته سوچ ګوره خدای ریکورډ د دروان کې دا خو د سړیتوب لایق نه دی راغلی. تو ګوره او دا وی زمونږ ابوبکر صاحب دې ته به ابوبکر صاحب وي، قادیانی به دې ته سوي ابوبکر صاحب. بیا پسې نور دوه مرداران راغلي، هغې ته به عمر صاحب او هغې ته به عثمان صاحب وي. نو چې دا ابوبکر صاحب شي نو چې څنګه مې هغه شي جې، نو چې څنګه سانډا نو هغه شانتې میخه. دا ټول مرداران راغله، خو د دوی عقدې په قبضه کې راغلې، حکومتي عقدې. شته د پاکستان په هغه زمانه کې غټو عقدو باندې قادیانان چا ټک نه شو کولی، ګپ ته نه لګم. چا خو به ویلي چې قادیاني اوس هم په دې څیزونو باندې ورکه قادیاني پیج د بندي کي، په ایډی باندې ورکه قادیاني مرداباد ختم نبوت زنده‌باد پیج د بندي کي. په حکومتي غټو ادارو کې چې څوک د قادیانانو خلاف کوي د نوکرونې وباسي. سره د دې نه چې دا قانونا کافر ګرځېدلی دي، نو په هغه زمانه کې به څه حالات راغلي چې په غټو غټو عقدو باندې راغلي. استاد مرګ په غټو عقدو بس علما را پاسېدل، د دې خلاف یو عظیم الشان تحریک وچلو. مولانا یوسف بن نوري صاحب، ایوب جان بن نوري صاحب، عطا الله شاه صاحب، مفتی محمود صاحب، غلام غوث هزاروي صاحب، مولانا عبدالحق صاحب د دیوبند د کابرینو د دې خلاف یو کلی تحریک وچلو. او د هغه تحریک د لاندې قادیانی قانونا کافر وګرځید، د اسمبلی د وجې نه کافر وګرځید. یو د شریعت کافر وي، یو د اسمبلی کافر وي. قانونا کافر. قانونا کافر مونږ ته دا پیدا راکړه چې قادیانی په پاکستان کې د مسلمان نوم نشو استعمالولی. دا خو پاکستان دی. کله زما په خیال جسټس فایز عیسی ورته ویل کېږي، هغه یو فیصله وکړه. د وکیل او د جج کار قانون سازي نه ده راغلی. زه نه یم خبر چې دا اوس څنګه پاکستان کې دا ګوره حکومت بلکې هر سټیټ په درې څیزونو باندې ولاړي. یو ته مقننه وي، یو ته انتظامیه وي، یو ته عدلیه وي. قانون دا جوړی مقننه پارلیمنت کې د الله او د رسول د قوانینو د لاندې قانون جوړ کو، وی منو کو، وی خلاف یې جوړ کو، دا بوټ راوالو، دا خپل علمه کو، دا قانون اغلته شیطانی قانون ته ورواچو. وګوري ها ماخذ د قانون د قرآن او حدیث او فقه شریعت، ماخذ د قانون د څه شي شریعت. د قانون د شریعت موافق او منع او چې د شریعت مخالف او خپل کار د قانون په خپل قانونونه په خپل دغه کې کیږي. بیا به دا قانون تشریح کوي، هغه به لاګو کوي، دې ته مونږ عدلیه وي. او بیا به د کوتک په ذریعه سره په خلکو منینو، دې ته مونږ څه شي انتظامیه. د عدلیه کار دا نه دی چې دا به مال قانون جوړوي. زمونږ جسټس فایزار راغی او د دې آئین د قانون توړ یې او قادیانانو ته داسې په دې یو فیصله راغی کې داسې شکونه ورکړه چې د قادیانانو لاره کولاوې ده په پاکستان. دا کوم د پارلیمنت قانون چې جوړ شوی دا ماتېده او لاره کولاوې ده. دوی بیا واپس اسمبلی او قانوني مسلمانان ګرځېدل. اکابرین علما را پاسېدل. تاسو خو د دې نه خبر. او لوی جنجال په دې باندې شو تر دې حده پورې چې بیګا هغه فیصله مولانا صاحب لاړه او مولانا صاحب ته وی چې 72 ساله کې چرته عدالت ته نیم راغلی، خدا ختم نبوت ته پر عدالت تراله. او د چیف جسټس سره په هغې باندې مکالمه شو او هغه پیلیګراف چې کوم د فیصلې راغلی، هغه پیلیګراف د فیصلې سپریم کورټو د حکومتي او د وفاقي حکومت ته درخواست لاندې د علماء په درخواست باندې او شفارس باندې او په دباو باندې واپس واغسته او قانون زور مقرر شو چې قادیانی به په دې پاکستان کې کافر وي او دته مونږ لار نه ورکو چې دی واپس په مسلمانانو کې داخل شي. زمونږ علماء ته مونږ سلام کو. تاسو خو مولیانو څه کړي دي اسې ویو کنه مولیانو څه کړي دي. بس دا غټه خبره ده چې مولیانو تاسو لا قادیانی کافر ګرځولې دي. او دا غټه خبره ده چې پرون علماء د سپریم کورټ په احاطه کې د ختم النبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ وکړو او دا جنگ علما وګټو. دا زموږ لپاره ډیره د فخر خبره ده که هر څوک په دې کې شریک وي، هر قسم عالم امی. دا یوازې د علماو کار نه، دې کې وکیلان شریک وو، دې کې ججان شریک وو، دې کې هغه کسان د انتظامی چې هغه
مسلمانان خلق راغلي دي د ختم نبوت په دې قانون ماتېدو باندې خفه راغلي دا ټول په دې کې شریک مونږ دې ټولو ته سلام کو دعا وته کو الله دې خوشاله ساتي چا چې دا قانون واپس لړکو د پلیګرافونه لړکړه الله دې خوشاله کی چا چې منډه والده الله تعالی دې دوی له خیر او برکت ورکړي او ان شاء الله دغه شانته بیا زمونږ اعلان دي دا ځان سره یاد ساتي چې په پاکستان کې به ان شاء الله تر عمر چې علما او د عام مسلمانان موجودي قادیانی به ان شاء الله قانوني کافر راغلي به ان شاء الله د دې متعلق یوم شکر دی یوم تشکر دی ان شاء الله چې منځ کو او ذکرونه خپل برابر کو نو بیا به ان شاء الله د جمعات شاته راتو شو یو وړاونته جلسګي بو کو دعا بو کو او بیا به ان شاء الله زه د مانځنه پس چې اسکار کله برابر کو نو د جمعات شاته په مدرسې شاته براتاوي کو او یو وړ جلسه به ان شاء الله کوخه دا وړه مې ځکه وته وي چې مونږ داسې معاملې او داسې جلسې اکثر موړ توړو خو چونکې دا داسې هنګامي غونته نه رااله او مونږ چاته اطلاعګانې نه دي کړې او مونږ تیارې د دې نه دي کړې نو چې اوس هلته ځو نو ګرمیم دا اول ته چیزونه اطلاع نه ده شوی نو بیا به کسان کم وینو چې غټ ځای کې کم کسان ودرې نو بیا خوند نه کوي نو مونږ به دې ځای کې په الحال د خپل جلسو کو بیا چې مشران سفر مای کبلی جمیلی بیا به د هغوی په هدایاتو باندې ان شاء الله ځو یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت هم نصیب کړي تکلیف مصیبت هم په امان کې وساتي همدغه شانتي الله تعالی د علماو ته خیر او برکت ورکړي یا الله تعالی دغه شانتي زموږ پاکستان د انتظامیه ته خیر او برکت ورکړي چې دوی هم دغه شانتي د شریعت مناسب فیصلې کوي او د قانون د ختم نبوت نه الله تعالی د لاسونه بند کړي دماغ یې بند کړي او لاسونه یې بند کړي دا ټول مسلمانان دي خو کله نه کله پین شي د عدم پوی د وجه نه داسې فیصلې وکړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین